د پاکستان پارلمان نوی رئیس وټاکه خو د عمران خان پلویانو یې مخالفت کړی. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د ملي اسمبلی 346 وکیلانو په دغه هیواد کې له عمومي ټاکنو 3 اونۍ وروسته د پنجشنبې په ورځ لوړه وکړه. د پاکستان پارلمان د جمعې په ورځ مارچ لومړی د پخواني صدراعظم عمران خان د ملاتړو وکیلانو د مخالفت سره خپل رئیس وټاکه. د پاکستان پوځ ملاتړ لرونکي پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سردار ایاز صادق د خپل ګوند د غړیو او ځینې نورو وکیلانو لخوا د ملي اسمبلی رئیس وټاکل شو. د پاکستان د نوي پارلمان 346 وکیلانو په دغه هیواد کې له عمومي ټاکنو 3 اونۍ وروسته د پنجشنبې په ورځ لوړه وکړه. د فبرورۍ 8 په ټاکنو کې چې پکې د پراخو درغالیو تورونه لګېدلي، دا زنداني شوي عمران خان د تحریک انصاف ګوند پلویانو تر نورو ګوندونو زیاتې رایې ګټلې، خو د نوي حکومت د جوړولو دپاره مسلم لیگ نواز له پیپلز ګوند سره ائتلاف کړی تر څو تحریک انصاف حکومت جوړولو ته لار ونه مومي. د پارلمان د رئیس د ټاکلو پر وخت د تحریک انصاف ملاتړو وکیلانو د پارلمان پر خواني رئیس انتقادونه وکړل. هغوی نن په پارلمان کې د نوي رئیس دپاره د رایې اچونې څارنه کوله. د تحریک انصاف ملاتړي وکیل عمر ایوب خان وویل، څنګه یو بهرنی کس کولی شي په رایه اچونه کې برخه واخلي؟ تاسو څنګه کولی شئ د عمران خان ګوند چې قانوني حق لري له ټاکنو خارج کړئ؟ په پارلمان کې وکیلانو د رایې اچونې پر مهال دا شعار ورکاوه، څوک به پاکستان وژغوري چې د تحریک انصاف د نورو ملاتړو لخوا په عمران خان بدرګه کېده. د ملي اسمبلی د ریاست دپاره په ټاکنو کې سردار ایاز صادق د تحریک انصاف کاندید ته د 1 په مقابل کې په 199 رایو ماته ورکړه. د تحریک انصاف ملاتړي ادعا کوي چې د فبرورۍ په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. په دغه ټاکنو کې له ګډون څخه د تحریک انصاف ګوند منع شوی و او کاندیدان یې مجبور شول چې په خپلواک ډول په ټاکنو کې برخه واخلي.